سلامونه مینه ټولو خویندرونو ته عزیزانو، موږ او تاسې ګورو چغې دي، سورې دي، موږ امن غواړو. موږ په خپله خاوره امن غواړو. چا نه امن غواړئ؟ ولې موږ ځانونه تېر باسو؟ تر څو پورې به موږ ځانونه تېر باسو او دشمن به په موږ باندې همداسې سرلوړی ګرځي او څه چې غواړي کوي، ځکه چې دښمن هم اوس پوهېږي چې موږ او تاسې ځانونه تېر راوړو، او که ځانونه تېر نه راوړو، دا په سوات، باجوړ، مومند و تیرا، خیبر، وزیرستان کې طالبان چا وروزل 20 کاله مخکې؟ هر چا ته معلوم دی چې چا وروزل. بیا په ټوله پښتونخوا کې اپریشن چا وکړه؟ ولس چا وواژه؟ کورونه یې چا ړنګ کړل؟ جټ تیارو بمباریانې په چا وکړې؟ څومره طالبان ووژل شو او څومره ولس ووژل شو؟ څومره جوماتونه شهیدان شول؟ دا پښتانه څوک وژني؟ که په ډنمارک یا په نیدرهالند کې یو د قرآن شریف یو سپاره څوک وسوځي، د پښتونخوا سلګونه زره علما او مفتیان او تبلیغیان او طالبان راوځي. لیکن که په پښتونخوا کې 100 قرآن شریفونه شهید شي، اور په کورونو کې د مسلمانانو سره یو ځای وسوځول شي، کوم ملا غږ کړی؟ تاسو ته اوسه پورې یو ملا معلوم دی چې غږ یې کړی دی؟ نه، موږ ځانونه تېر راوړو. 15 کاله پښتانه څوک وژني؟ د بابړې نه واخله تر اوسه پورې څوک وژني؟ موږ او تاسو ته معلوم نه دی؟ دا په افغانستان کې 15 کاله د وینو لښتي چې روان دي، دا چا توی وکړل؟ تر اوسه پورې څوک جنګوي؟ یو چې راشي بل ورپسې څوک روزي؟ دا د پښتنو مدنیات، غاز، د مرمرو ګټې، تیږې، تیل، غنم، بوره څوک وړي او بیرته په تاسو باندې څنګه خرڅوي؟ په کوم قیمت باندې؟ آیا زما ملک مولا او زما جنرال او زما دا غټې غټې خبرې چې کوي دا خانان، دوی په دې باندې خبر نه دي؟ د دې بدبختۍ نه به ځانونه وباسو. خو که چېرته موږ او تاسې وغواړو او که نه ځانونه تېروو، نن زما ملک حق غواړي، خو د پنجاب د لاندې. زما مولا قرآن او حدیث بیانوي، خو حق د پاکستان د اساسي قانون لاندې غواړي. زما مولا امریکا نه مني، برطانیا نه مني، روس نه مني، ناټو نه مني، هندو نه مني، سیک نه مني، خو د هغوی نوکر مني او خپل حقوق د هغې لاندې غواړي. نن زما مولا چغې وي چې څوک د قرآن خلاف او د پاکستان خلاف وي، ګیله به یې د ځانه وي. نن به ځانونه نه تېر باسو که واقعا موږ او تاسې چې راپاڅېدلي یو چې موږ امن غواړو، تر څو پورې چې په خپله خاوره باندې واک ونه لرئ، حق ترلاسه نه کوئ، د پاکستان د سرې د شنې او د سپینې جنډې لاندې او د اساسي قانون لاندې حق غواړئ، ځانونه تېر باسئ، ولس تېر باسئ. ولس باندې غږ کوم چې نور ځانونه مه تېر باسئ. نشنلیان او د پښتنو ټول غورځنګونه حق غواړي، خو د پاکستان د اساسي قانون لاندې حق غواړي، خو د پنجاب د بیرغ لاندې حق غواړي. دا زموږ او ستاسې د خلاصون لاره نه ده، دا منافقت دی، دا درواغ دی. دا خو 15 کاله وشو، چې 15 کاله نور هم تیر شي، که تاسو د خپل حق ترلاسه کړئ یا مو حق راوړ یا د مرګ نه خلاص شوئ، نو بیا نو چېرته موږ ته کنځلې وکئ. عزیزانو، که غواړو چې موږ او تاسې حق لاسته راوړو، که غواړئ چې موږ او تاسې خپلې خاورې ته امن راوړو، لارې دا ده چې دا بیرغ او دا پتلون به د دوی په مخ باندې ورولو او پاټک باندې به ورته دیوال کوو. بیا نو ګورئ چې امن راځي او که نه.
او که زما مولا، زما ملک، زما جنرال، زما سپینګیری، زما هغه نوکر چې د حکومت نه یو څه ورته ترلاسه کېږي، هغه پالټیانې چې هغه سیاسي پالټیانې دي، هغه غورځنګونه دي. موږ حق غواړو، موږ قانون منو، موږ اساسي قانون منو، خو موږ خپل حق غواړو. و په غبرګ وړاندې شئ. دا دې دپاره جوړ شوی چې تاسو ووژني، ستاسو حقونه ترلاسه کړي. دا خو پیرنګیانو او امریکا تاسو دپاره دې دپاره جوړ کړی دی. نن زما مولا مفتي راپاڅي او وایي چې زه پاکستان منم، او که پاکستان ته څوک لره سترګه بره کړي نو زه به یې داسې وکړم. عزیزانو، مه ځانونه تېر باسئ، مه منګ تېر باسئ، او مه دغه اولادونه چې را روان دي دا تېر باسئ، تر څو پورې چې د آزاد افغانستان اعلان ونه کوي، په اټک په مارګلې ورته دیوال تاو نه کوي. که تاسو خاوره ولیدله نو زمونږ دا خبرې بیا زمونږ په مخ باندې روولئ. الله مو ښاد و آباد لره. په یووالي کې مو ژوند دی، په یووالي کې مو بریا ده. خپل حق به راوړئ. 126 کاله وشو چې د پلار نیکه ځمکه یې درنه غصب کړې ده. ستاسو په ځمکه باندې هغوی راجونه کوي، او تر څو پورې چې ستاسو په مخه باندې، ستاسو په ځمکه باندې یو تور مخه یي، که تاسو خاوره ولیدله د امن په ځای به درته شر راولي. دا زما په جماعتونو کې بمونه الوزي، زما په مدرسو کې بمونه الوزي، زما په مکتبونو کې ښوونځیو کې بمونه الوزي، زما په دیرو اجرو کې بمونه الوزي، زما په جنازو او ودونو کې بمونه الوزي، او د پنجاب په هیره منډۍ کې بم نه الوزي، د پنجاب په کنسرتونو کې بم نه الوزي، د پنجاب د لواطت خانو په مرکزونو کې بم نه الوزي، په بازارونو کې بم نه الوزي. په غبرګ وړاندې شئ. دا ملک، دا مولا، دا مشر، دا هر څوک چې دا وایي دا تاسو تېر باسي، او غلطي به هم خپله وي، اشتباه به هم خپله وي چې خدای دومره غټ کدو درکړی، لیکن په کدو کې په ځای د دې چې ماغزه وي فکر ور باندې وکئ. تاسو د جذباتو نه کار اخلئ، فکر په دې باندې نه کوئ. هر څوک چې زما په خاوره باندې جنگ راوړي هغه زما دښمن دی. نه غواړم چې مخکې لاړ شم. نور په دې خبرو باندې فکر وکړئ. الله مو ښاد و آباد لره. خپلې خاورې، خپل اختیار او خپل د مدنیاتو واک اختیار خپل لاس ته چې رانه وړئ، تر هغې پورې به بریا ونه ګورئ. السلام علیکم.